أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أو أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. سورة بنی اسرائیل پنځلسم سپارہ دریشتم نمبر آیات. اللہ پاک خالق مالک دے حقیقتاً انسانان اللہ پاک پیدا کری دی خود دنیا تا دراتلو ظاہری سبب مور پلار دی. دیو جنا گنو آیاتنو کے اللہ پاک د خپل حق سرا د مور پلار حق یوزے ذکر کرے دی. حدیث مبارک کی راضی کہ اغا سڑے پخورو کے ملو شو خاک آلودہ شو ہلاک شو چاچے خپل مور پلار بیامندل او د دوی په خدمت جنت حاصل نہ کدے تباہ شو. او بل حدیث مبارک کی راغلی دی جنت د مور د قدمونو لاندې دی. مور پلار سره خېګړه کول نداری چې په زندګۍ کې داوی ښه خدمتو کا په جان او مال سره او په زړه د هغوی تعظیم او محبت وساته او د مور پلار د وفات نه رستو د هغوی جنازه وکا او د بخل دعا وتکوا. او مور پلار چې چا سره وعده کړی وي تر خپل وسه هغه وعده پوره کا. او د مور پلار چې کم دوستان دي یا رشتہ دار دي دا غوی سره صله رحمی کوا او خسلوک کوا. دا د مور پلار حق دې په بچو باندې. مور پلار د بچو د پاره یو لوی نعمت دی. نو بچی به د دې نعمت قدر کوي. بخاری شریف کے حدیث مبارک دے پیغمبر علیہ السلام نے یو سړي سوال وکړ ودا الله پنځ د ټولو نه زیات محبوب عمل کم یو دی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل منځ په خپل وخت کې یعنی وقت مستحبه کې منځ کول الله ته ډیر محبوب عمل دی. دا سړي بیا تاسو وکړه چې دینه پس کم عمل ډیر زیات محبوب دی. وی پیغمبر علیہ السلام فرمایل خپل مور پلار سره خسلوک کول. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی
پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ پلار د جنت منظمه دروازه را استا اختیار دی چې حفاظت کې او قضایه کې حفاظت دا چې خوشاله کې دعا ده تو کی نو دا حفاظت وک او که خفره کې خیره ده تو نو دا دروازه لزان لزایا کړ جنت ته وپینځي عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا اللہ رضا دا پلار پر رضا کی دا او دا اللہ ناراستیا دا پلار پر ناراستیا کی دا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یو سړی دا پیغمبر علیہ السلام دا تپوسو که پا بچو دا مور پلار سا حق دے پیغمبر علیہ السلام فرمائل کہ دا مور پلار دوارا ستا دا پارا جنت یا دوزخ دے مطلب دا کہ دا دوی طاعت تے ہوکا خدمت تے ہوکا جنت تا بری بوزی او کہ دا دوی بے ادبی دے ہوکا دوی دے خفق لنو دوزخ تا بری بوزی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کم بندہ چھ دا اللہ دا پارا دا خپل مور پلار فرمان بردار اسیگی اگر دا پارا دا جنت دو دروازے با کلووی او کم چھ نافرمان وی دا پارا دا جہنم دو دروازے با کلووی او کم مور پلار کے یو کسو نو یو دروازہ دا جنت یا دا دوزخ کلو بھئی ودا وی دے سائل سوالو کو چی دا دا جہنم وعید پا دی صورت کم دی چی دا مور پلار پا بندبان ظلم کئی نو ام بس نوے کنی دا دوزخ دروازی دی وی پیغمبر علیہ السلام دریدل او فرمائل وَإِن ظَلَمَا یعنی اگر چی دا مور پلار دربان ظلم کئی نو ام ترے نا فرمانی نکے کنی دا جہنم دروازی دی نو دینا معلومی گی چی بچی دا مور پلار نا بدل و انتقام نشی اغشتے شرعن دوی تا دا حق حاصل نرے چی دا مور پلار نا بدل والی انتقام واخلی کہ مور پلار ظلم کئی نو ام بے بچے خدمت کئی پا حدیث مبارک کے پینزہ سیزونہ ذکر کی گئی کہ اغیر تا صرف پا کتو کے ثواب دے قرآن شریف تا قتل ثواب دا زمزم ابو تا قتل ثواب دا عالم مخ تا قتل دے کے ثواب دا خپل مور پلار مخ تا قتل دے کے ثواب او بیت اللہ تا قتل پا دے کے ثواب نو دا بیت اللہ کتو کے دیر ثواب دے کہ دا خپل مور پلار مخ کتو کے دیر ثواب دے وی دا مور پلار مخ کتو کے دا بیت اللہ نا دیر ثواب دے وی دا ذکر چے بیت اللہ بانے روزانہ شپکشل رحمتا راوریگی نو شپیتا رحمتا پا آغا چا راوریگی چے بیت اللہ نا چاپیرا طواف کئی سلویخ رحمت پا آغا چارا وریگی کہ بیت اللہ تا مخامخ منز کئی او چی یو بندستر دے طواف و منز نشی کولے او اس بیت اللہ تا گوری نو شل رحمت پیرا وریگی نو بیت اللہ تا پکتو کی شل رحمت دی خدا مور پلار مخت پکتو کی دا قبول شوی حج ثواب دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی کم خدمت گزار زوی چی دا مور پلار باندے دا رحمت او دا شفقت نظر اچھی مور پلار تا پمین گوری نو دا ہار نظر پا بدل کے قبول شوی حج ثواب اللہ ورکی وی خلق تپوسو کو پیغمبر علیہ السلام نا کہ دا زوی مور پلار تا دروز سلزلہ دغس نظر کی وی پیغمبر علیہ السلام او فرمیل او چی سلزلہ نظر کی پا ہر زل کتو کہ دا حج ثواب دا قبول شوی حج ثواب اللہ لوی دے دا اللہ خزانوں کی کمی نشتا
د غریبانانو چې د حج وس نه کېږي نو الله کور کې مور پلار ورکړي دي لږ د په مینه ورته وګوري روزانه د حج ثواب به کېږي که یوه وي یوې ته دې ګوري که یوه موري او که پلاري پلار ته دې ګوري او که دواړه ته دې ګوري د قبول شوي حج ثواب پې ورکوي پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې دا ټولو ګناهونو سزا چې الله وغواړي نو قیامت پورې رستو کوي بغیر د مور پلار دا حق تلفه او نافرمانه د مور پلار د نافرمانه سزا آخرت کې خو بخامخاوي خو په دنیا کې هم سزا ملاوي د نورو ګناهونو سزا دنیا کې لازمي نه ده چې دلته به ورکی آخرت کې به ورکی خو د مور پلار د نافرمانه سزا به دنیا کې هم وي او آخرت کې به هم وي د مور پلار با په جایز کارونو کې تابعداري کې او که یو ناجایز کار دته وي خلاف شریعت کار دته وي نو بیا به تابعداري نه کې ځکه حدیث مبارک کې راغلی دی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق د خالق په نافرمانه کې د مخلوق تابعداري مکوا جایز نه ده کله مور پلار کافری نو ام به سره خېګړه کې او حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها د عائشہ بی بی خور دا پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کئی مور میں مشرک دا مالا ملاقات لراغل دا مالا جائز دی چی داغی صدار مدار اکما وی پیغمبر علیہ السلام تو فرمیل سویلی امکی مور سر سل رحمید داغی خاطر دار مدار کوا دا کافر مور پلار تبارک اللہ فرمائی صاحبہما فی الدنیا معروفا دا کافر مور پلار سرا مرگرتیا کوا دا دنیا پکارونو کی دنکار کے وسرا مرگر کے گما نو کنا مور پلار دا تو کافر شا نمی منا او کدا دنیا سے کارونو دربانے کی نوے کولا صاحبهما فی الدنیا معروفا معروف طریقہ یعنی داوی خاطر بکے جہاد کل فرض عین وی کل فرض کفائی وی چه کافر دے پسر راشی نو بیا فرض کفائی دے مور پلار خزا خاون استاذ یو دم تپوس مکہ بیا جنگے گا کافر سرا او چه نا نور مسلمانان و سر جنگ کولی شی نو تا ته ضرورت فی الحال نشته نو پتا بیا فرض کفایي دی که ورله هغوی سره ملګرتیا دې وکړه هم وکړه دې ونه کړه نو جهاد چې کله فرض عین نه وي فرض کفایي په درجه کې وي نو یو بچی د مور پلار د اجازت نه بغیر جهاد لتلی نشي جایز نه دی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما فرمای یو سړی راغی د پیغمبر علیہ السلام خدمت کې حاضر شو او جهاد لدتلو اجازت غواړي پیغمبر علیہ السلام وتوی وی مور پلار دی جمدی دی هغه ویل او وتویل ففیهما فجاهد زده د مور پلار په خدمت کې کوشش وکا مطلب دا چې د دوی په خدمت کې بتا ته د جهاد ثواب ملو شي بل روایت کې چې دې سړي پیغمبر علیہ السلام تویل مور پلار میں پجړا پرې خودل او جهاد لازم وی پیغمبر علیہ السلام چې لار شاه وی خندوا څنګه چې جړولې دی اوسه او خندوا یعنی هغه ته وایا چې ستاسو د رضا نه بغیر جهاد لنظم دی روایت نه معلومیږي چې کم شیز فرض عین یا واجب علی العین نوی کفایه په درجه کې وی نو بچو له دغه کار بغیر د مور پلار د اجازت نه کول جایز نه دی ګوره طالب ضروری علم حاصلای چې دا 24 غنټه په زندگی په تیروری شي
نو دا علم فرض عین دی دا بتی کئی اوس دا دین غیر دی مکمل عالم جوڑے دل غواری پورا علم کئی نو دا پورا علم کول پا دا فرض عین ندی فرض کفائی دی یو علاقہ کی یو قسم دا علم پورا حاصل کنو تا ټولو غاړه خلاصه ده اوس دا بچے دا دین دا زدکر دا پارزی یا دا دین دا تبلیغ دا پار سفر کئی او بقدر فرض علم دین و سرشتا نو دل دا دا تبلیغ دا پارت لل یا دا علم دا پارت لل دا مور پلار دا اجازت نا بغیر جائز ندی چه مور پلارو تا اجازتو کنو لار دیشی مور پلار سره چې کم خسلوک حکم قرآن حدیث کې راغلی دی نو په دې کې دا خبره داخله ده چې د مور پلار کم رشتہ دار او دوستان دي دا غوی سره به خسلوک کې خصوصا د مور پلار د وفات نه وروسته د مور پلار خپلوان او دوستان هغه سره به خسلوک کې دا د مور پلار حق دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا پلار سره غټ سلوک داري چې د مرګ نه وروسته دا غد دوستانو سره ښه سلوک وکي ابو اسید بدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام سره ناستو ما یو انصاری سره راغی او سوال وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مور پلار دا وفات نه رستم دا غوی حق زما په ذمہ شتا پیغمبر علیہ السلام فرمایل او دا غوی دا پاره دعا استغفار او کمی وعدی چې اغوی چا سره کړی دي هغه پورا کول او دا غوی د دوستانو اکرام او احترام او دا غوی د داسې رشتہ دارو سره صله رحمی کول چې دا غوی رشتہ او قرابت صرف داوی په واسطه نو دغه حقونه د وفات نه رستم پتا باندې شتا د مور پلار د وفات نه رستم مور پلار ته دعا کې داوی خپل خپلوانو سره وخت تعلق ساتي داوی دوستانو سره وخت تعلق ساتي خدمت کې به حاضرېږي پیغمبر علیہ السلام عادت داو چې د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د وفات نه وروسته دا غي چې کمی مرګري ناغي کړه به داله کله کله لګلا تحفه داله به لګلا او پدې به د خدیجه بی حق ادا کول غرضو نو د مور پلار د وفات نه وروسته دا غوي دوستانو سره داله لګل کله کله دعا سلام لورتل دا د مور پلار سره خېګړه کول دي دا بخاری شریف شرح عینی هغه کې یو حدیث راغلی دی یو دعا یې ویلې د پیغمبر علیه السلام چې دا دعا چا اولستله یو ځل او دینه پسې ویل یا الله د دې ثواب زما مور پلار ته ورسه نو د مور پلار حق ادا کړ علامه عینی شرح بخاری کې لیکلی دی هغه دعا دا الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله العظمة في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الملك رب السماوات ورب العالمين وله النور في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم یا الله د دې ثواب زما مور پلار ته ورسه دا دعا دې وکړه مور پلار ته ستا د دې ثواب ورسه تا حق ادا کړ کم بندنه چې مور پلار په جون کې خفه شوي او بیا هغه وفات شوي دي اوس به د مور پلار سره راضینامه څنګه کې وفات دي نو کم از کم هر جمعه
د جمعې پر ورځ به د مور پلار قبر له لاړ شي سلام به وکړي سنت طریقه دا چې کور کې او دس 4 اعدام وکړه 2 رکعاته 4 رکعاته نفل وکړه او د هغې ثواب مور پلار ته وبخه دعا وکړه او بیا قبرستان ته لاړ شه قبر ته مخکې قبلې ته شاکه السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن بالاثر بیا وای بسم الله وعلى ملة رسول الله دا غینه پس د قران شریف سونه آیاتونه چې د تیادی هغه اوایا الحمد قل هو ارچا لورزی او نور سورتونه کچاته یادی او دی وای او دا غي ثواب به مور پلار تم او بخي او ټول امت د پیغمبر علی السلام ته او بخا هر جمعه د قصکوا دا مور پلار چې په جون خپو په قبر کې به الله ستانه خوشاله او رضا کی او ته او بخلې دا الله په کتاب کې د مور پلار تابعدار اولی کلی شوی هر جمعه د قصکوا مور پلار کزوانان وی او ام دے بچی خدمت کئی که پوخ عمر کی وی هم او که بوداگان وی هم خو چې کله بوداگان شي نو خاص کر دقه وخت د ډیر خدمت دی لکه چې ځوانانی نو بچو باندې خدمت نه کوي چې تکړی کله کله وی خدای دې بچو ته نه پاتې کوي خدای دې دوی ته نه محتاج کوي اخر چې بوډا شي نو څوک به کوي نو چې محتاج شي نو دغه وخت کې بچو له پکاري چې ډېر خدمت وکي ځکه د مور پلار خدمت لازمي دی او دا مور پلار ستا په رحم و کرم اوس پاتې دي نو که دغه وخت کې دا بچي بیروخي وکي نو د مور پلار زړه زخمی شي او د بوډاوالي د وجې د بیمارو د وجې د کمزورۍ د وجې د مور پلار دماغ کمزوري شي عقل فکر کمزوري شي کله کله داسې خواهشات به درته پیش کی داسې مطالبه به درته پیش کی چې ستا به د وسم نه کېږي مشکل نو داسې وخت کې به ته خپل ماشوموالی یاد کې چې ته ورکوټې وې نو دې مور پلار ستا په جړا باندې تا له څه پیدا کول که د مور پلار د وسه کېدل او که نه نو چې تا به جړل نو ته به یې قلارولې نو نن دوی واړه شوي دي ماشومان شوي دي د مور پلار خپل آرام راحت په تا باندې قرباني کړی و ستا د بې عقلۍ خبرې په مینه اغشتې وې برداشت کړې وې اوس د دوی د محتاجۍ وخت راغی نو د عقل او د شرافت تقاضا دا ده چې دا غزور احسان بدل خو خلاص کا کنه نن ته احسان وکا کما ربیانی صغیرا مور پلار ته دعا وکړه دا یاد کا چې دې مور پلار زما پرورش کو زور کوټه وبا دې مور پلار ته اوف قدر موایا اوف داسې اوږده سا ماخله چې مور پلار دی وی چې دا د په زړه باندې څه بوج دی چې دا اوږده سا یې واغشته دی خو خپه دی نو چې ته خپې نو هغوی به هم خپهی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې د اوف نه زیاته بله درجه ونه نو خدای به هغه هم ذکر کړو نوره کمه درجه شته نه د دې نه کمه بله کلمه ونه نو اوف قدر باندې کې نو ولا تنهرهما رټل سپیشل به ولې کې نه به کې والټه کول به ولې کې دا جایز نه دي حرام وقل لهما قولا کریما او دې مور پلار ته خپل خبره کوا د کرم خبره کوا د احسان خبره کوا په ادب خبره کوا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه د دې په مخ کې ځان عاجز او ذلیل کا لکه چې یو غلام د خپل آقا په مخ کې والاری
او آقا قارجن دی او غسناک دی نو دا غلام څومره یریږي دقه شانتې د مور پلار مخکې ودرېږه په عاجزۍ باندې ولاړ یا که ته ډېر لوی سړی نو د مور پلار مخکې لوی نه او دا عاجزي دا به ګورې د زړه نه وي مصنوعي عاجزي به نه کې د چل ول کار به نه کې د زړه د اخلاص عاجزي وکړه او دعا ورته کوه قل رب ارحمهما رب زما په مور پلار رحم وکړي رحم پې وکړي که مسلمانان خو د رحم دعا وکړي او که کافر وي نو د رحم دعا په دې خیال چې خدای مسلمانان یې کې نو رحم پې وکړي په کافر خو رحم نه کېږي خدای مسلمانان یې کې په جن کې دا اجازت ته چې دا دعا وکړي او چې مړ شي او کافر وي نو بیا کافر د پاره د بخښنې سوال نشي کولی تفسیر قرطبي دې ده کې یو واقعه لیکلې ده یو سړی پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو او شکایت کوي چې زما پلار زما مال اخلي پیغمبر علیه السلام ته ورشه پلار دی راولا نو دې پلار پسې لاړ او جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړو پیغمبر علیہ السلام ته وی د دې الک پلار چې راشي نو ته تاسو کا چې هغه کم کلمات چې تا پزړه کې ویلي د خپل استاق وګونو لاندې دی اورېدلې پزړه کې دی ویلي دي نو تا په لا خلق وزول نه نو وګ دې نه دی اورېدلې کم کلمات دي وی دا سړی راغی او پلار یې راوسته نو پیغمبر علیہ السلام پلار نه تاسو کو ویسا چل لے ستاز ویستا شکایت کئی تقوال چی دا مال پزور والی نی پلار عرض کو چی زمان دیزوین تپوسو کا چی دا ترور او زمان خپل زان دا دین علاوه بیا پیسے پچا لگو پزان لگو ما او دا پترور لگو دین علاوه سکو پیغمبر علیہ السلام بس پوئی شما حقیقت معلوم شو د نور خبرو کولو ضرورت نشته لري او بیا وتا وای چې هغه کم کلمات دي چې تر اوسه پورې ستاغ وګونم اورېدلې نه دي نو دا سړی وته عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من په هر معاملې کې زمن پتا باندې الله پاک ایمان مضبوطی یقینم زیاتای کما خبره چې چا اورېدل نه دا غیم تعالی الله اطلاع درکړه دا معجزه ده دا خبره په انسانانو کې هیڅ چام اورېدل نه و دې سړی په ځل کې تیر شوی و الله خبر ورکړي چې کوم خبره تیر شوی و وروا بیا دا سړی وی چې حقیقت دار چې ما په ځل کې یو څو اشعار جوړ کړی دي او زما غوګونو لا اورېدلې نه دي پیغمبر علیه السلام وته چې هغه اشعار ما ته وروا ناغه سړی وی د زوینه ګیله کوي غضوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المتروك دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفرادة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المصاقب يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل غدوتك مولودا ومنتك يافعا ستا پا بچپن کے ماتا لغذا در کولا تعلو بما اجنی علیک وتنهلو زوانے دو پورے ستا ٹولا زمواری ما اغشت و خوراک سکاک دے زما دا گٹنو تماشوم پیدا شوی ستا ظلمی تو پورے ٹولا خرچہ ما کرلا اذا لیلت ضافتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململو یوش پاکی کتب بیمار شلے
ټول شپستا د بیماری د وجه به بیدار او بے قرار وما بیماری پتاوا بیدار بزوما کأنی انا المطروق دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحملو لکه چې دا بیماری ما ته لګېدلې ده ټول شپه به مې تا ته جړل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل زما زرستا د هلاکت د وجه یرید حالانکه ما ته پته و چې د مرګ د پاره ورځ مقرر ده رستو کېږي مخکیر کېږي نه فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل چې کله د عمر هغه حد ته ورسېدې کوم چې زما تمنا و خدایه زوی مې ظلمې کې ظلمې شوې جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل نو تا مال بدله په سختۍ او په سخت کلامۍ کې راکړله لکه چې ته په ما باندې احسان او اکرام کې انعام احسان را باندې ته کې لکه چې ته مې پلارې فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المساقب يفعل کاش چې تا زما د پلار ولی حق خو ادا کړی نه دی خو د یو ښه ګاونډي په شان خو دې راته کتلی وی کم از کم د یو ګاونډي په شان خو به دې کتلی اړو پلار نه ګاونډي به دې ومه که نه نو د پلار ولی حق نه ادا کوې نو ګاونډي په شان هم نه ګورې فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل کم از کم د ګاونډي حق به دې را کړی وی نو زما په حق کې په ما باندې شوم پړق جوړ شوی دا خو زما مال دی او ته پکې راته شوم پړق شي مال را نه پټوي پیغمبر علیہ السلام چې دا اشعار واورېدې دا زوی ولا د ګریوانه ونیوه او ته انت ومالک لابیکا ته او ستا دا مال ټول د پلار دی تم د پلار یې ستا دا مال هم د پلار دی کمه پورې پلار جم دی وی مال حال د پلار وی د بچو دا حق نشته چې زما دومره حق دی زما دومره حق دی او ما سره بیل کا چې وفات شي بیا به میراث رسی کنه او په جون کې پلار سره چیر چان نشي کولی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ستا پروردگار حکم کړی دی الله تعبدو چې تاسو به عبادت او بندګي نه کوئ الا اياه مگر خاص به الله عبادت وکوي وبالوالدين احسانا او د خپل مور پلار سره احسان او ښېګړه کوي اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما کچره اورشیږي ستا په مخ کې الکبر بوډاوالی تا احدهما یو د مور پلارنا او کلاهما یا دواړه فلا تقل لهما اف نو د مور پلار ته اوف قدر موایا ولا تنهرهما او دوی رټهما مور پلار برټینا وقل لهما قولا کریما او دوی ته خبره د ادب کوا د مور پلار مخ کې په ادب اوسېګا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة خکتک د مور پلار دوارو ته جناح الذل وزر د عاجزه د بندق وزر نی د الله سنا دا وزر نی په ادب ودرېګا من الرحمة د مهربانینا د چلول نه د زړه د مهربانۍ نه مور پلار ته په ادب اوسېګا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او اے زما ربا رحم وکړه زما پر مور پلار باندې كما ربياني صغيرا لکه څنګه چې دوی دواړو پالل ما په وړوکوالي کې ربكم اعلم بما في نفوسكم رب تاسو خبردار دی په هغه څه چې تاسو په زړونو کې دي ان تکونوا صالحین کچر تاسو نیک نیت والا ہے نیکان یہ پا اخلاص دا مور پلار خدمت کرے فإنه کان للأوابین غفورا پس بے شک دا اللہ پاک رجوع کون کو دا پار بخشش کون کے دے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا
हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलना अल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।